پاکستان له افغانستان سره په ښه اړیکو لرلو ټینګار کوي. د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې چې د پاکستان ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان سره د ښو اړیکو لرلو ټینګار کړی دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوي افغانستان لپاره خپل نوی ګمارل شوی سفیر منصور احمد خان ته لارښوونه کړې چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو په لا پراختیا تمرکز وکړي. د نوموړي په وینا پاکستان په سیمه کې د یو سوله ییز او امن افغانستان غوښتونکی دی او په دې هڅه کې دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخي او سوله ییزې شي. علوي زیاته کړي په افغانستان کې د سولې راتګ د ټولې سیمې لپاره مهم دی او پاکستان هڅه کوي څو د افغانانو ترمنځ ژر تر ژره خپل منځي خبرې پیل کړي او په افغانستان کې د دایمي سوله راشي. د یادونې وړ ده چې پاکستان بار بار د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی خو لا تر اوسه په افغان سوله کې رښتینې ګامونه نه دي پورته کړي.